بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ جوړ به اوسئ راته ګرانو هېوادوالو. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې تاریخ سره شریک کړم او د ولایتونو دغه نوملړ چې نن د 1402 کال د 5مې میاشتې 14م لستونه دي موږ سره چې د ټولو ولایتونو البته شریکوم بغیر د زابل او د کابل څخه، ځکه د زابل تر اوسه پورې موږ سره شریک شوی نه ده او کابل هم موږ سره نه شریکېږي. او فعلا لپاره په ولایتونو کې هغه ولایتونه چې فعلا لپاره سیټونه بند دي هغوی د منتظره اوسېږي. د هغه ولایتونو کسان چې سیټونه یې بند دي هغوی د منتظره اوسېږي تر څو سیټونه یې خلاص شي. او هغه ولایتونه چې فعلا لپاره سیټونه خلاص دي هغوی کولی شي چې خپلې فورمې له کابل څخه خپل مربوطه ولایت ته تبدیله کړي. تبدیلي کې دوه نقطې ډېرې مهمې دي چې هغه یو د تبدیلي کې اصلي ځای او فعلي ځای، دې دواړه سره ډېر باید متوجه اوسېږي. زیاتره کسان چې د اصلي د ننګرهار د مګر تبدیلي کړې ده نورستان ته، یو د بیومتریک په نورستان کې نه کېږي، نو بناً په دې باید فقط ننګرهار کې بیومتریک کېږي. نو تبدیلي کې دغه دوه نقطې ډېرې مهمې دي چې یو اصلي ځای ده او بل فعلي ځای ده. که چېرې تاسو تذکره کې فعلي ځای نورستان لیکل شوی اوسېږي یا زابل لیکل شوی اوسېږي یا پکتیکا لیکل شوی اوسېږي، بیا چې هر ولایت ته همغه دغه ولایتونو کې چې هر ته تبدیلي وکړه بیومتریک ورځ مشخص شه، بیا کولی شئ همالته مراجعې وکړئ او بیومتریک شئ. او کوم کسان چې فعلي ځای پکې نه لیکل شوی یا اصلي ځای پکې نه لیکل شوی، دوی نشي کولی چې مربوطه ولایت ته یا هغه ولایت ته چې غواړي تبدیلي وکړي هلته دوی اجرات نه کړي. که چېرته فورمه هم تبدیله کړي بیومتریک هم ورسېږي دوی اجرات نه کېږي. نو راځئ تاسو سره د کابل او د ولایتونو نوبتدهي سره شریک کړم. نن تاریخ د 1402 کال د 5مې میاشتې 14م تاریخ ده. فعلا لپاره په کابل کې 4000 جلده پاسپورټونه توزیع کېږي، په ولایتونو کې 2900 جلده پاسپورټونه توزیع کېږي. او په ډېر اهتمام سره چې راتلونکي ورځو کې به چې سیټونه خلاص شي د هغه ولایتونه عبارت دي چې موږ معلومات راټول کړي دي، هغه ننګرهار ده، کندهار ده، هرات ده، بلخ ده، هلمند ده او نیمروز ده. په ډېر اهتمام سره دغه ولایتونو احتمال شته چې راتلونکو ورځو کې دغه ولایتونه سیټونه خلاص شي د ثبت نام لپاره او د تبدیلي لپاره. د کابل نوبتدهي چې ده د 1401 کال د 3مې میاشتې 2م ته رسېدلې ده. کاپیسا د 1401 کال د 12مې 5م ته رسېدلی. پروان د 1401 د 5مې 19 کې ده. میدان وردګ د 1402 کال د اولې 28م کې ده. لوګر د 1402 کال د اولې 28م کې ده. ننګرهار د 1401 کال د 11مې میاشتې 14م کې ده. لغمان د 1401 د 5مې 29 کې ده. پنجشیر چې ده د 1401 کال د 9مې میاشتې 8م کې ده. بغلان د 1401 د 9مې 14م کې ده. بامیان د 1402 د اولې 14م کې ده. غزني د 1401 د 3مې 9م کې ده. پکتیا د 1402 د اولې 28 کې ده. کونړ د 1402 د 2مې 10م کې ده. نورستان د 1402 د 5مې 9م کې ده. بدخشان د 1402 د اولې میاشتې 22م کې ده. تخار د 1402 کال د اولې میاشتې 20م کې ده. کندوز چې ده د 1402 کال د اولې 14م کې ده. سمنګان د 1402 کال د اولې 19م کې ده. سرپل د 1402 کال د اولې 40 کې ده. غور د 1402 کال د اولې 25 کې ده. د کندز د 1401 کال د 9مې 20م کې ده. اروزګان د 1402 کال د 2مې 19 کې ده. زابل د 1402 کال د 4مې 21 کې ده. پکتیکا د 1402 کال د 2مې 23 کې ده. خوست د 1402 کال د اولې 21 کې ده. بلخ د 1402 کال د 5مې 14 کې ده. جوزجان د 1402 کال د اولې 20 کې ده.
فاریاب د 1401 د 12 اووم کې د هلمند د 1402 ولې 21 کې د کندهار د 1402 د اول 14 کې د بادغیس د 1402 د دویمې 15 کې د هرات د 1401 د 15 کې د فراه د 1402 د اول 20 کې د نیمروز د 1402 کال د اول 11 کې ده. کوم کسانو چې په دغه تاریخونو باندې ثبت نامونه کړي دي په کابل ولایتونو کې دوی کولی شي خپل فورمې چک کړي او د بایومتریک ورځ مشخص شوې ده. او هغه ملګري چې په کابل کې ثبت نام کړی د جوزا په 3 او 4 یا 15 یا 6 باندې دوی د هفتې ورځ باندې خپل فورمې چک کړي، ان شاء الله تاریخ به ورته ورکړي او منتظره اوسئ، حتما تاسو تاریخ درکړي. او کوم ولایتونه چې لا تر اوسه سیټونه خلاص دي ثبت نام او تبدیل لپاره حتما خلاصیږي. او بله خبره دا ده چې موږ چې معلومات ترلاسه کړي دي فعلا لپاره یو تعداد پاسپورټونه راغلي دي، نوي پاسپورټونه پاسپورټ کې موجود دي، شاوخوا د 2 میلیونه تر 3 میلیونه پر شاوخوا پاسپورټونه فعلا پاسپورټ خپل واک کې لري. او موږ چې معلومات راټول کړي دي چې یو میاشت یا 2 میاشتې وروسته به دغه لړۍ نوره هم څه شي په کابل او ولایتونو کې زیاته شي. یعنې مخکې 80 کسانه بایومتریک کېده، دې نه بعد به د 350 الا 200-300 پورې به څه شي په ولایتونو کې توزیع شي. او په کابل کې هم دغسې که فعلا لپاره 4,000 توزیع کېږي، دې نه بعد به 15,000 شپږ اووه الا 10,000 پورې به دغه تعداد لوړ شي. مننه. کور آباد. کوم سوال لرئ، کوم وړاندیز لرئ، د دې ویډیو لاندې کمنټ کې تر څو موږ تاسو ته جواب کوم. او په اخره کې زموږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ او لایک او شیر یې کړئ. مننه. کور آباد.